إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. د تو سے یعنی د مومنون دوست صرف او صرف الله تعالی او د هغه رسول دی او هغه کسون دی چې ایمان راوړی دی، یعنی هغه کسون چې لمونځ قایموي او زکات ورکوي او دوی رکوع کوونکي دي. يتولى الله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. او څوک چې د الله تعالی او د هغه د رسول او مؤمنون سره دوستي وکړي نو یقینا همدا د الله تعالی ډله غالبه کیدونکې. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. اے د ایمان خاوندونه تو سه هغه کسون دوستون ما جوړوي چې تو سه دین اټو کې او لوبه ګرځولای دی، د هغه کسون نه چې تو سه نمخ کې ورته کې تو ورکول شوی وو او مکو پور دوستون جوړوي او د الله تعالی نه وویریږي کچېره تو سه مؤمنون یې.